پیسې هر ځای را سره دي، خو ډېر لږ خلک فکر کوي چې په اصل کې دا څنګه کار کوي. صدفونه د سرو زرو سکې او ډالر په خپله هیڅ زور نه لري. ارزښت یې د رنګ یا شکل د عمله نه دی. پیسې په حقیقت کې یوازې یو ګډ خیال دی، یو باور دی چې خلکو منلی دی. ته به وایې ولې څوک خپل جایداد د څو صدفونو په بدل کې ورکړي، یا ولې څوک د څو ټوټو رنګه کاغذ دپاره دونه زحمت وباسي، لکه بیلچه وال، د بیمې خرڅول یا د کوچنیانو ساتنه. جواب یې ساده دی، ځکه چې اعتماد شته. خلک ځکه کار کوي او سودا کوي چې پوهیږي نور به هم دا کاغذ ومني. پیسې په اصل کې همغه اعتماد دی. یو وخت یو بزګر صدفونه له یوې سیمې بلې سیمې ته وړل، ځکه ډاډه و چې هلته به خلک سودا ورکړي. هغه باور ارزښتناک و، ځکه نورو خلکو هم ورته باور درلودی. همدا ګډ فکر بې قیمته شیانو ته تر ټولو لوی ځواک ورکړی دی. ولې موږ پر پیسو باور لرو؟ ځکه زموږ ګاونډیان هم دا باور لري. هغوی ولې باور لري؟ ځکه چې باچا مالیه په پیسو ټولوي او ملا نذرانې په پیسو غواړي. د ماڼیو څخه تر جوماتونو، د بازارونو څخه تر کورونو همدا اعتماد خلک سره تړي. که د یو ډالر نوټ ته ښه نظر وکړو، یوازې رنګه کاغذ دی، خو پر سر یې لیکلي دي موږ پر خدای باور لرو. موږ دا ځکه نه منو چې رنګه کاغذ دی، بلکې ځکه یې منو چې شاته د دولت او خلکو اعتماد ولاړ دی. پیسې تل د سیاست او باور سره تړلي دي. کله چې اعتماد ختم شي، نظام هم ړنګېږي. د اسهامو بازارونه یوازې د شمیر له مخه کښته او پورته نه کېږي، بلکې د خلکو د بیرې، هیلو او احساساتو سره هره ورځ بدلیږي. لومړی پیسې نه کاغذ وې او نه فلز. لومړی پیسې اوربشې وې. شاوخوا 3000 کاله مخکې د سومر خلکو اوربشې د ارزښت اندازه کولو وسیله وګرځوله. یو لیټره کاسې په ډېره کچه جوړېدې. مزدوریان یې د اوربشو په سیلو کې ورکول کېدې او د خلکو ژوند د غلې پر دانو شمېرل کېدی. اصلي بدلون د سپینو زرو په راتګ سره رامنځته شو. شکل چې 8.3 ګرامه سپین زر دی، په خپله هیڅ ژوندی ارزښت نه لري، نه خوړل کېږي نه غوښتل کېږي، خو خلکو باور پر درلودی. حتی د یوسف علیه السلام په کیسه کې راغلی دي چې یوسف علیه السلام د 10 شکلو په بدل کې وپلورل شو، چې ټول یې 1.6 ګرامه سپین زر کېدل. د میلاد څخه 640 کاله مخکې د لیدیا باچا الیاتس د نړۍ لومړۍ سکې ووالې. پر دې سکو د باچا مهر وال شوی و چې وزن او پاکوالی باوري کړي. د سکې جیل کول یوازې غلا نه ګڼل کېده، بلکې لوی خیانت و چې د شکنجې او مرګ سزا به یې درلود. په روم کې د امپراتور عکس سکو ته ځواک ورکړی و. پردي خلکو د لویو وچو ورهاخوا د دیناریوس چې وروسته عربانو د دینار په نامه ونوموي، ځکه باور درلودی چې د روم د امپراتور پر ځواک یې باور درلودی. که سکې نه وای، رومي امپراتوري به هم نه وای پاته، ځکه چې بغیر د سکو د سوریې څخه راغلې مالیه د بریتانیا لښکر ته نه شوای رسېدلی. د اوربشو څخه تر سپینو زرو، د صدفو څخه تر ډالرو، پیسې هیڅکله د موادو په اړه نه وې. پیسې تل د باور په اړه وې. داسې باور چې هم نازک دی، هم زورور او هم ګډ. اصلي شتمني په سکې کې نه ده، بلکې په دې ګډ باور کې ده، هغه څه چې معنا لري. دا باور چې امپراتوري یې جوړې کړې دي، بازارونه یې درول او زموږ نړۍ یې رامنځته کړې ده. پیسې تل د باور، خیال او ځواک څخه پاتې شوې ده. که د تاریخ دا سفر درته ګټور ښکاره شوی دی، نو لطفا دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ، خوښه یې کړئ او د سولې ولولې چینل سره ګډون وکړئ او زموږ سره یو ځای د تاریخ نور پټ حقیقتونه هم را بربند کړئ. د انسانانو کیسه لا روانه ده.
او ته یې یوه برخه یې.